سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. کیسه په انټارکټیکا کې پر یوه پلیټ فارم شروع کیږي، هلته چې د یخ نمونې راټولیږي. جک ګوري چې ځمکه چاودیږي او ناڅاپه د هغه لاندې یخ ماتیږي. خوشبختانه د هغه مشر پوهیږي چې جک په خطر کې دی او ټول خلک د هغه د ژغورلو لپاره منډه وروهي. جک وروسته له دې چې ماشین پرېږدي پورته راکښل کیږي، خو فرانک خپل ژوند په خطر کې اچوي او د لوی درز له پاسه ټوپ وهي تر څو راټولې سوي نمونې واخلي. د بیرته راتلو پر مهال فرانک ښویېږي او لږ پاته و چې لاندې ولویږي، خو ملګري یې راکاږي او ژغوري یې. څو ورځې وروسته کله چې جک امریکا ته ستنېږي، وایي په خپل سفر کې یې د 10,000 کاله پخوا د اقلیم د بدلون نښې پیدا کړي دي. د هغه په وینا په یخچال کې د شنوخونو غازونو اندازې ښیي چې بې کنټروله تودوخې ځمکه د پیړیو لپاره د یخي زمانې ته ټیله کړې ده. دا اقلیم پوه باور لري چې نوې یخه زمانه بیرته را روانه ده، خو نه پوهېږي چې دقیقاً به کله راسي. هغه وایي کېدای شي 100 کاله وروسته وي یا 1000 کاله وروسته. حقیقت دا دی چې که انسانان پر وخت باندې څه ونه کړي، د ځمکې د یخی کېدو مخه به څوک را ونه ګرځوي. څو ورځې وروسته په ځینو هېوادونو کې د تودوخې ناڅاپي بدلون رامنځته کېږي. په جاپان کې له اسمانه څخه د یخي ډبرې رالویږي. په هماغه ورځ زرګونه کسان ټپیان کېږي او ډېر خلک د سختو طوفانونو له امله خپل کورونه له لاسه ورکوي. د همغې ورځې په مازدیګر جک خپل زوی سام هوایي ډګر ته رسوي، ځکه هغه باید نیویارک ته د یوې علمي سیالۍ لپاره لاړ شي. کله چې سام الوتکې ته خیږي، الوتکه پورته کېږي او له سختې هوا ګډوډۍ سره مخ کېږي. د سفر پر مهال د سامان بکسونه د مسافرو پر سرونو باندې رالویږي او خلک ورخطا کېږي، خو بالاخره سام په سلامتۍ سره خپل منزل ته رسېږي. په نیویارک کې سام له 2 ملګرو سره په ټرافیک کې بند پاتې کېږي. هغه اسمان ته ګوري او ویني چې د مرغانو یوه ډله له ښاره څخه د باندې وتو په حال کې ده. دلته کارکوونکي هم ګوري چې حیوانات بې قراره سوي دي. د شپې ناوخته جک ته د پروفیسر تیری زنګ راځي. هغه وایي چې باور لري د یخ زمانه پیل سوې ده، ځکه چې د هغه اختراع د سمندر د تودوخې 14 درجې کمښت ثبت کړی دی. هماغه شپه د لاس انجلس څخه د باندې یو لوی طوفان جوړیږي. د خبریالانو یوه ډله په هلیکوپټر کې پورته کېږي تر څو د طوفان له امله رامنځته سوې ویجاړي ثبت کړي او د هالیوډ نښه هم ویجاړه سوې وي، ځکه چې په ښار کې ډېر طوفانونه خپاره سوي دي. لاس انجلس په 100 ساعتونو کې له ګډوډۍ سره مخ کېږي. خلک هڅه کوي له ښار څخه وتښتېږي. هوایي ډګر یوازینۍ لاره پاته کېږي، خو ډېر موټرونه ټکر سره کوي. یو خبریال د طوفان د انځور اخیستو پر مهال د یو لوی اوسپنې سره ټکر کېږي. همدارنګه ډېر خلک چې په کورونو کې پټ سوي وو هغه مړه کېږي. بالاخره دولتي چارواکي او ساینسپوهان سره راټولیږي تر څو د ځمکې پر مخ باندې د طبیعي آفتونو په اړه باندې بحث وکړي. جک وایي هغه اقلیمي بحران چې ده یې یادونه کړې وه تر اټکل ډېر ژر پیښیږي، ځکه چې یخیان په چټکۍ سره ویلې کېږي او ډېره اندازه تازه اوبه سمندر ته داخلیږي. جک د ساینسپوهانو یوه ډله جوړوي تر څو خپله نظریه ثابته کړي او داسې شواهد راټول کړي چې د امریکا حکومت وکولی شي خلک وژغوري. د څېړنو له بشپړېدو وروسته هغوی دې پایلې ته رسېږي چې ټوله ځمکه به په راتلونکي 6 یا 8 اونیو کې مکمله په یخي سره بدله شي. خو کله چې جک د خپلې محاسبې پایلې وړاندې کوي، چارواکي یې له پامه غورځوي، ځکه د ولسمشر مرستیال نه غواړي خلک ورخطا سي او باور لري چې اقلیم به بیرته ژر خپله عادي سي. سبا سهار یو هوایي ټیم د سمندر پر سر باندې د وریځو د سړلو لپاره لېږل کېږي. کله چې هغوی واورو ته رسېږي، د هلیکوپټر هایدرولیک تیل یخی کېږي. ناڅاپه د هلیکوپټر پرونه درېږي او الوتکه لاندې رالویږي. نور ټیمونه هم ګوري چې د دوی هلیکوپټرونه په واورو پوښل سوي دي او هغوی هم له سختو پیښو سره مخ کېږي. هغه کسان چې له غورځېدو ژوندي پاتې کېږي هڅه کوي له الوتکې څخه ووځي، خو په یخ کې یخی کېږي او مړه کېږي. 100 ساعتونه وروسته کله چې دا خبرې خپرېږي، تیری جک ته زنګ وهي او ورته وایي چې له ګوپیني څخه معلومات لري. هغه وایي 2 ساعته وړاندې په سکاټلند کې 3 هلیکوپټرونه ولوېدل، ځکه چې هایدرولیک په پایپونو کې دننه یخی سوي وه، سره له دې چې هوا 45 درجو ته لوړه سوې وه. کله چې جک د سپوږمکۍ انځورونه ګوري، پوهېږي چې په سکاټلند کې د طوفان په څېر یو سره روان دي، خو په حقیقت کې دا یو سخت واورین طوفان و. په نیویارک کې سام او ملګري یې د لورا په کور کې پاتې کېږي، ځکه د سخت باران له امله واشنګټن ته سفر ځنډېدلی دی. ښار چې 3 ورځې یې خوب نه دی کړی له سختو طوفانونو سره مخ دی. ټول اورګاډي او الوتنې بندې دي. کله چې لارې له اوبو څخه ډکې سي او ترانسپورټ بند سي، خلک دوکانونو ته پناه وړي. سام پوهېږي چې باید ژر تر ژره ښار پرېږدي. کله چې چارواکي هڅه کوي خلک آرام وکړي، په سمندر کې طوفان جوړیږي او یوه لویه د اوبو څپه د نیویارک پر لور باندې راولاړېږي. کله چې خلک پوه سي یو څه روان دي، ټوله منډې وهي، خو زرګونه کسان د څپو په منځ کې بند پاتې کېږي او پر سړکونو باندې مړه کېږي. لورا
د خطر سربېره په ټکسي کې ځي ترڅو یو مور او د هغې لور وژغوري. سمدستي په هغې پسې ورځي، د خپل ملګري ژوند په خطر کې ویني او هغه له موټر څخه راباسي. دواړه د کتابتون پر لور باندې منډې وهي چې هغه هم له اوبو څخه ډک سوی دی. په پای کې جک د کمپیوټر په مرسته تودوخې دوران بیا محاسبه کوي او دې پایلې ته رسېږي چې توپان د فضا له پورته برخې څخه سړه هوا راښکته کوي. د هغه ډلې د سکاټلند له بیړۍ پرته 2 نورې بیړۍ هم موندلې دي، یو په شمالي کاناډا کې ده او بله په سایبریا کې. اټکل کېږي چې په راتلونکي اونیو کې به دا توپان په ټوله ځمکه باندې خپور سي. کله چې دا تیر سي نو ټوله نړۍ به د یوې نوې یخني دورې سره مخ سي. کله چې هغه خبر ترلاسه کوي چې په نیویارک کې سیلاب راغلی دی، جک له خپلې پخوانۍ مېرمنې سره اړیکه نیسي. دواړه هڅه کوي چې د خپل زوی په اړه باندې معلومات پیدا کړي. دلته سام د ټلیفون په لټه کې دی ځکه چې په ښار کې د موبایل سیګنال نشته. بالاخره هغه له خپل مور او پلار سره خبرې کوي. لوسی د خپل زوی د غږ په اورېدو سره ډېر د آرام احساس کوي. جک خپل زوی ته مشوره ورکوي چې په هیڅ صورت له ځای څخه ونه وځي ځکه چې یو لوی واورین توپان د ښار په لور باندې روان دی. هغه ورته وایي چې په کتابتون کې پاته سه او ځان ګرم وساته او ژمنه کوي چې ډېر ژر به د هغه د اخیستلو لپاره راځي. خو د خبرو پر مهال اوبه رالوړېږي او اړیکه پرې کېږي. له ویرې څخه لورا وسام ته چغې وروهي، بیا ارامه کېږي کله چې معلومه شول چې هغه په اوبو کې نه ډوب سوی. د خپل ملګري د جامو تر بدلولو وروسته نجلۍ هڅه کوي چې هغه تود وساتي او بیا دواړه له نورو خلکو سره یو ځای کېږي. هغه ماپښین کله چې خلک فکر کوي چې څنګه د کتابتون څخه ووځي، یو ژوندی پاتې سوی سپی ناڅاپه ډېر غاپي. خلک ورباندې غوسه کېږي خو وروسته فکر کوي چې کیدای سي سپی د پوځي بیړۍ د راتلو نښه ورکوي. په همدې وخت کې جک د ولسمشر بلیک سره په ژوندۍ بڼه باندې خبرې کوي. هغه وایي چې د نړۍ اقلیمي بدلون به رامنځته سي. د ده په وینا دا لوی توپان به د ماښام څخه تر 10 ورځو پورې دوام وکړي او په پای کې به ټوله شمالي نیمه دنیا تر واورې لاندې سي. د واورو له امله به د لمر رڼا انعکاس وکړي او فضا به باثباته سي، خو تودوخه به د پخوانۍ یخني دورې په شان وي. له همدې امله جک خلکو ته مشوره ورکوي تر توپان له ختمېدو مخکې جنوب ته کډه سي ځکه چې په ټکساس او فلوریډا کې به هوا لږه سړه وي. د حکومت له مرستې وروسته جک د ژغورنې ماموریت ته چمتو کېږي ځکه چې هغه له خپل زوی سره ژمنه کړې ده. ولسمشر د خلکو د برخلیک په اړه باندې اندېښمن دی. د جک مشوره مني او خپلو سلاکارانو ته د بیړنۍ تخلیې امر ورکوي. هغه ورځ لوتر د سپي ګرځولو پر مهال یوه ډله خلک په واوره کې ویني او ګوري چې هغه روان دي او ژر خپلو ملګرو ته خبر ورکوي. خلک د کړکۍ څخه د باندې ګوري او ویني چې خلک د ښار څخه وځي ترڅو په دې ښار کې هوا ډېره یخه نه سي. نو دوی هم پرېکړه کوي چې ورسره ولاړ سي. خو سام د وتلو څخه مخکې دوی ټولو ته خبر ورکوي ځکه چې پلار یې د توپان خبرداری ورکړی وو. د خلکو د ژوندي ژغورلو لپاره هغه اعلان کوي چې که دوی ووځي نو ټوله به یخی سي. د دې په ویلو چې پلار یې اقلیم پوه دی او د حکومت لپاره کار کوي، هغه ځینې خلک قانع کوي خو ډېری خلک یې خبره نه مني او د باندې وځي. ډېر کسان د باندې ولاړه او د مرګ لاره غوره کوي. هغه کسان چې پاتې کېږي د ځان ګرم ساتلو لپاره لارې لټوي. دوی د اور بلولو لپاره کتابونه ټاکي، بیا د کارکوونکو خونې ته ورځي او د خوراک د سامانونو ماشینونه خلاصوي. خو پوهېږي چې دا به یوازې د لږ وخت لپاره مناسب وي. سره له دې چې سام پوهېږي اروپا بشپړه تر واورې لاندې سوې ده او ژر به امریکا هم همداسې سي. خو هغه خپل په پلار باندې پوره باور درلودی او تر هغه وخته پورې یې د ژوندي پاتې کېدو لارې لټولې. کله چې فرانک او جیسن ویني چې دوی مشر خطرناک ژغورنې ماموریت ته روان دی، دوی هم ورسره ځي ترڅو جک په خوندي ډول سره نیویارک ته ورسېږي. په منځ کې په شمالي فیلادلفیا کې د دوی موټر په واوره کې بند پاتې کېږي. اوس یوازې د پښو مزل ورته پاتې دی لکه هغه خلک چې له کتابتون څخه وتلي وه. دوی هم د جنوب پر لور باندې روان دي خو ژر پوهېږي چې دا پرېکړه غلطه وه ځکه چې خپل ملګري یخ وهلی ویني. د 100 ساعته مزل وروسته ځمکه لړزېږي او ناڅاپه ځمکه چاودي. په همدې وخت کې سلیچ د لرګاډي وتمځای ته وښویېږي او فرانک ژر تر ژره هغه ونیوي. درې واړه په یوه رسۍ سره تړلي وه. نو جک او جیسن هڅه کوي چې هغه راوباسي، خو کله چې د ښې چت ماتېږي فرانک سخته پرېکړه کوي. د خپلو ملګرو د ژغورلو لپاره هغه خپله رسۍ پرې کوي او خپل برخلیک همداسې مني. ماښام جک او جیسن خیمه لګوي او استراحت کوي خو پوهېږي چې سفر به نور د پخوا په شان باندې نه وي. یوه شپه سام د اور لپاره د کتابونو په ټاکلو باندې بوخت وي. هغه فرصت پیدا کوي چې د لورا سره یوازې خبرې وکړي ځکه چې یو مهم څه ورته ویل غواړي. کله چې هغه پوه سي چې د ماشومتوب ملګري یې تل ورسره مینه درلودله، نجلۍ ورته په بل نظر ګوري او ډېر ژر د لومړي ځل لپاره یو بل سره ښکلوي. د واورې د ورېدو سره زرګونه امریکایان مکسیکو ته تښتي. ولسمشر ژمنه کوي چې که مکسیکو امریکایانو ته پناه ورکړي نو د هېواد ټوله پورونه به یې وروبخښي. کله چې ډېر خلک د هېواد جنوب ته ورځي، ولسمشر په تور هلیکوپټر کې هېواد پرېږدي خو د هغه ډله په توپان کې بند پاتې کېږي. کله چې خبر راځي
چې بلک او ملګري یې ژوندي نه دي پاتې شوي. مرستیال ولسمشر ریموند سخت ویریږي ځکه پوهیږي چې اوس د خلکو راتلونکی د ده پر غاړه دی. بله ورځ سهار سام پوهیږي چې لورا ښه نه ده ځکه چې خپل پر وخت باندې نه ده راویښه شوې. له ویرې څخه هغه د ټولو خلکو څخه مرسته غواړي او ژر پوهیږي چې لورا سخته تبه لري. براین چې د نجلۍ بدن ګوري د هغې په پښه کې یو ژور زخم پیدا کوي. لورا هغه وخت زخمي سوې وه کله چې یې په اوبو کې د یوې لور او مور د ژغورلو هڅه کوله. جودیت پوهیږي چې حالت یې ډېر جدي دی او دا هم معلوموي چې لورا په ساري ناروغي اخته ده. د ژوندي پاتې کېدو لپاره هغې ته سمدستي یوه زوروره دوا پکار ده. که داسې ونه سي هغه به یخی سي او ژوند به له لاسه ورکړي. سام د دې خبرې له اورېدو وروسته چوپ نه کښېني ځکه چې د هغه ملګری د خطر سره مخ ده. له همدې امله هغه بیړۍ ته د رسېدو لپاره وسایل جوړوي. په همدې وخت کې براین او جیډي هم پرېکړه کوي چې له هغه سره یو ځای ولاړ سي. څو دقیقې وروسته درې سله ملګري هغه ځای ته ورسېږي خو دوی نه پوهېږي چې وږي لیوان یې تعقیبوي. کله چې سام پوه سو چې د درملتون دروازه بنده ده نو د کړکۍ له لارې هغه ځای ته ورننوځي. بیا هغه دروازه د خپلو ملګرو لپاره خلاصوي او ژر تر ژره هغه درمل پیدا کوي چې د لورا ژوند وژغوري. د وتلو څخه مخکې دوی کافیټریا ته ورځي تر څو خوراک پیدا کړي او په یوه المارۍ کې د خوړو یو ډک بکس پیدا کوي. خو دې ته دا موقع په لاس نه ورځي چې دا ټوله خواړه راټول کړي ځکه چې لیوان راځي او پر جیډي باندې برید کوي. کله چې سام او برین ولیدل چې ملګري یې د لیوان لخوا خوړل کېږي ژر یې حرکت وکړي او هغه یې له هغوی څخه خلاص کړي. خو بیا دوی په کافیټریا کې بند پاتې کېږي او لیوان ټول خواړه خوري او له هغه ځای څخه ځي. دوی پوهېږي چې دلته به د یخنۍ له امله ډېر دوام ونه کړي. سام یو پلان جوړوي تر څو لیوان د باندې وباسي. هغه براین ته وایي چې دروازه وتړه تر څو لیوان دننه را نسي. سام د باندې منډه وهي او د لیوانو پام ځان ته راړوي او ډېر نږدې و چې هغه ونیول سي خو هغه په خپل پلان کې بریالی کېږي. بیا د براین په مرسته سره جیډي په یو پراشوټ کې کشوي او بیرته یې کتابتون ته رسوي. دلته د ژوندي پاتې سوو په کیمپ کې دوی د جین فضا سټیشن څخه د سپوږمکۍ انځورونه ترلاسه کوي او د ټام څخه مرسته غواړي. انځور ښیي چې په فضا کې یو طوفاني سیستم د 24 کیلومتره قطر لري او لا هم غټیږي. دوه نور سیلونه د اروپا او اسیا په سر باندې هم لوی سوي دي او په یو ساعت کې به دا د یخنۍ څپه و نیویارک ته ورسېږي. په هماغه ورځ جک یو بل ملګری ویني چې سخت یخنۍ له امله مري او خپل سفر دروي تر څو هغه وژغوري. کله چې پوه سي چې جیسن ستړی سوی و او نور قدم نسي وهلی نو جک هغه د سلیج په مرسته سره په واورې باندې کشوي خو سفر نیمګړی پاتې کېږي. کله چې هغه طوفاني ورېځې ویني د یو خطرناکه طوفان له زیاتېدو سره تودوخه نوره هم راټیټېږي. جک له جیسن سره یو خوندي ځای پیدا کوي. کله چې واوره پیل سي جک ژر اور بلوي تر څو لږ وخت یو څه استراحت وکړي. په همدې وخت کې سام له خپلو ملګرو سره کتابتون ته بیرته را روان و او ویني چې شاوخوا ودانۍ یخی کېږي. د دې ویرونکې صحنې په لیدو سره ملګري پوهېږي چې باید ژر حرکت وکړي کنې دوی به هم یخی سوي. دوی په ګډه سره جیډي یو کتابتون ته ورکشوي مخکې له دې چې پر دوی باندې یخنۍ راورسېږي. څو ساعته له خوب وروسته جیسن د هغو مړو جسدونو په اړه باندې فکر کوي چې په لاره کې یې لیدلي وه او وایي چې د سام ژوندي پاتې کېدل به ناممکنه وي. که څه هم دا خبره رښتیا ښکاري خو جک بیا هم د هیلې یوه وړانګه په زړه کې ساتي څو د خپل زوی سره کړې ژمنه پوره کړي. له څو ورځو له طوفان سره د شمالي امریکا پر سر د الوتنې وروسته طوفان ورو ورو کمیږي او خپریږي. د اوږده انتظار وروسته د فضا سټیشن ساینسپوهان بیا ځمکه ویني او د ځمکې تودوخه رالویږي. کله چې طوفان ختم سي جک له خیمې راووځي او د واورې لاندې د امریکا د ازادۍ مجسمه ویني. د سهار د لمر له لومړۍ وړانګې وروسته هغه د ښاروالۍ کتابتون ته روانېږي او ویني چې ښار ټوله په واورې سره پوښل سوی و. سره له دې چې جک هیله نه بایلي او ودانۍ ته د ننوتلو لاره پیدا کوي. کله چې ټوله ځایونه ګوري او څوک نه پیدا کوي نو د یوې دروازې لاندې ژړې رڼا ویني. کله چې یې دروازه خلاصه کړل خلک یې ولیدل چې د اور شاوخوا ناست دي. هغه څراغ ولګوئ او په سام پسې یې وکتل. کله چې پوه سو چې هغه هم ژوندی دی نو ډېر خوشحاله کېږي. سام چې خپل پلار ولیدی ژر راولاړ سو او په منډه سره یې هغه په غېږ کې ونیوی ځکه ډېر خوشحاله و چې پلار یې خاص په هغه پسې راغلی و. کله چې طوفان په بشپړه توګه سره ختم سو ولسمشر په عامه وینا کې وایي چې انسانان د طبیعت د ځواک پر وړاندې ډېر کمزوري دي. د کلونو راهیسې انسانانو ګمان کوي چې ځمکې طبیعي سرچینې بې له پایلې کارول کېدلی سي خو دا فکر غلط و. اوس انسانیت باید خپل عادتونه بدل کړي او د ځمکې د ژغورلو لپاره اړتیا درک کړي کنې ټول ژوندي موجودات به له منځه ولاړ سي. کله چې ولسمشر ریموند د نیویارک د خلکو د ژغورنې عملیات اعلانوي لوسی په ارامه سره مسکا کوي ځکه چې هغې ډاډ ترلاسه کوي چې جیک او سام ژوندي دي. د کډوالو کیمپ ته د تګ پر مهال خلک ویني چې لورا او د هغې ملګري
د ودانیو له بامونو څخه ژغورل کیږي. دوی خوشاله کیږي چې نور خلک هم له توپان څخه ژغورل شوي دي. په دې سره ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.